ولس جانان کړه د ټول ولس جانان بشي کلک په خپله ځمکه ودرېدې آسمان بشي ستوري خالونه په تندو کړه د وطن د ښکلو تیارې دې نشي پټولی چراغان بشي. سلام قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون ګرانو خوښوونکو او مینوالو هیله ده جوړ روغ هوسا او باسیا اوسئ. یوسف هیواد دوست یم، بیا هم خوشحاله یو چې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یو. زه او زما همکاران چې په استودیو کې د خپرونې په جوړولو لګیا دي، هر یو یوازینۍ هیله مو همدا ده چې که موږ وکولی شو لا اقل یوه مفکوره چې بې له هغې هم له افغانانو سره شته، خو که موږ په لا پراختیا کې هم کومه کوچنۍ برخه واخلو او هغه څه ده، هغه د هیواد دوستۍ یا د وطن سره مینه او د وطن په غم کې غمجن او د وطن په خوشحالۍ کې خوشحالېدو په دې ستر امر کې که موږ لږ پام هم د خپلو هیوادوالو راواړو ډېر ورته خوشحالېږو. د خپرونې مطالب بیا هم په زړه پورې دي، زموږ له نظره په زړه پورې دي. قدرمن دوستان هم زیاتره په خپلو کمنټونو، لایکونو او په خپلو څرګندونو کې موږ ته په برېښنالیک کې، په مسنجر کې، په نورو ټولنیزو رسنیو کې اطمینان راکوي چې خپرونې دننه په افغانستان کې د قدر وړ دي او اورېدل کېږي او هرکلی کېږي، هم له وطن نه د باندې او هم دننه. دغه یو خدمت ده، خدای دې قبول کړي. تاسو هیوادوال هیله لرو چې قبول کړئ او تاسو ته د مننې وړ وي. موږ د تکراري خبرونه نه نشرو، ځکه چې هر رادیو تلویزیون چې وایم هغه یو ډول خبرونه وایي، یا ټولې سپکې سپورې اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې، حتی په تلویزیونونو او رادیوګانو کې ولس ته د ولس د دریځ او د دغه افغان ملت د هویت او تاریخ په هکله ډېرې بدې خبرې کېږي، ډېر سپکاوی کېږي، خو ملت او هغه هیواد ژوندی ده. په دغه ډول څرګندونو هیڅکله نه ملت له منځه ځي، نه تاریخ له منځه ځي، نه هویت له منځه ځي. خو موږ ژورنالیستان، په رښتیا هم ژورنالیستان هغه څوک چې په دغه برخه کې زده کړه لري، تجربه لري او کار یې کړی ده له ډېرو پخوا کلونو، د هغوی رسالت او مکلفیت دا ده چې په وطن کې د سولې، امنیت، برابرۍ، یووالي او یو د بل سره تعامل ته راوبولي، نه دا چې بیلتون موږ تبلیغ کړو او یا خلک په قهر او غضب کړو. هیله لرو چې موږ ټول له دې نه ځان لرې وساتو. هغه مو ټاکلی هیواد ده په تاریخ کې د 50,000 کال نه را په دې خوا نومونه به یې بېلابېل ول، لکه د نړۍ د نورو هیوادونو اوس دغه نومونه دي، د افغانستان هم دغه نوم ده. دغه افغانان د دې وطن اوسېدونکي دي، هر څوک چې دي زموږ ورونه او خویندې دي، هېڅوک یو له بل نه توپیر نه لري، نه څوک لوړ دي او نه څوک ښکته دي نه پورته دي، ټول دا د دغه وطن بچیان دي او هیله لرو ټول په یووالي کې ژوند وکړي او رسنۍ او ژورنالیستان د دغه ستر امر په ترسره کېدو کې هم فعاله برخه واخلي. نیکمرغه، خوشحاله، هوسا او باسیا اوسئ.